سلامونه او نیکی هیلې. زه فیض الله فیروزی یم. ګلونو دوستانو، زه غواړم چې تقریبا له 115 څخه زیات پښتو سټنډرډ فونټونه ستاسو سره شریک کړم، ترڅو تاسو هم وکولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. نو دوستانو، پښتو ژبه چې ده ډېر خاص یا سپیشل حروف لري، نو په دې خاطر باندې که چېرته د خپلې ژبې فونټونه ونه لري، نو په هغې کې بیا مشکل راځي، چې زه به یې اوس تاسو ته وښیم. دوستانو، د فونټونو څخه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. هر نوع ښکلي معلومات کولی شئ چې په کمپیوټر کې ولیکئ یا په تلیفون کې ولیکئ. په دواړو کې د فونټونو څخه تاسو استفاده کولی شئ. دوستانو وګورئ، دلته لیکل شوي دي: زمونږ ښکلي ځوانان ژوبڼ ته ځي. ډېر ښه. ژوبڼ نه مطلب باغوش ده. نو دوستانو دلته وګورئ، په دې کې خاص توري استفاده شوي دي، لکه غې ده، هین دی، ځې ده، نون دی او داسې نور شیان دي. نو دا چې دي په ډېر صحیح شکل باندې لیکلي دي. هر یو ته وګورئ، په صحیح شکل باندې لیکل شوي دي. نو زه به دلته اوس تاسو ته وښیم که چېرته مونږ د پښتو فونټونو څخه استفاده ونه کړو، نو د دغه مشکل سره مونږ مخ کیږو. ما دلته یو عکس راخیستی ده. په دې فونټ کې تاسو وګورئ، د پښتو فونټو په ځای باندې ما د دري یا د فارسي فونټونو څخه یا د عربي فونټونو څخه ما استفاده کړې ده. هماغه خط ده، وګورئ: زمونږ ښکلي ځوانان ژوبڼ ته ځي. ډېر ښه. ګوره، دلته یې ې ونه پېژندله، په دې شکل باندې راوستله. هین یې ونه پېژندلو، هغه یې چې ده هغه یې ونه پېژندله، ږ یې ونه پېژندله. نو په دې کې ګورئ، ډیزاین ښه ډیزاین لري، اما کوم حروف چې ونه پېژني هغه په دې شکل باندې تاسو ته راولي. نو دا چې ده ډېر مشکلات پیدا کوي. نو د دې په خاطر باندې سټنډرډ فونټونه چې دي ډېر مهم دي. دوستانو، زه راځم تاسو ته د دې طریقه ښیم چې دلته د ویډیو په ډسکرپشن کې یا په اعلان د ساحه کې زه تاسو ته یو لینک درکوم چې په هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه فونټونه به را ډاونلوډ کړئ چې په زیپ شکل کې ذخیره شوي دي په نامه د پښتو یا پښتو سټنډرډ فونټس. په دې باندې به تاسو رایټ کلیک وکړئ او ایکسټراکټ هیر به کړئ. دا پاسورډ لري، دا پاسورډ به همچنان تاسو ورته ولیکئ چې د ویډیو په ډسکرپشن کې ویډیو تر آخره پورې وګورئ. د ویډیو په آخر کې به زه تاسو ته د دې پاسورډ ولیکم. نو دا به تاسو ته وښودلی شي. دوستانو، په دې باندې به کلیک وکړئ، را به شي وګورئ، دا مکمل پښتو سټنډرډ فونټونه دي، ډېر زیات دي. تاسو وګورئ، هر نوع شکل، هر نوع ډیزاین لري. دا ټول سټنډرډ فونټونه دي. د دې څخه استفاده کول ډېر اسانه دي. کولی شئ چې د دې څخه په تلیفون کې استفاده وکړئ، په کمپیوټر کې استفاده ترې وکړئ، په هر څه کې ځینې استفاده کولی شئ. زه غواړم چې دا اوس یو څه ما کمپیوټر کې ترې استفاده وکړم، یا په ورډ کې یا په اکسل کې همچنان، یا په پاور پوینټ کې. په هر شي کې تاسو کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ. زه دا کنټرول ای کوم. دوستانو، هیره مو نه شي چې دا په تلیفون کې هم تاسو استفاده کولی شئ دا فونټونه. که هغه د تاسو سره د پیکسل لب اپلیکیشن وي، په هغې کې هم استفاده کولی شئ. که د کاین ماسټر اپلیکیشن وي او همچنان که د اپس لب یا د یو بل شو اپلیکیشن وي، په هغې کې تاسو کولی شئ د همدغو فونټونو څخه استفاده وکړئ. نو په کمپیوټر کې به د دې نه کاپي واخلئ، را به شئ د سی ډرایو ته یا د سی ډسک ته. دلته به تاسو را پیدا کړئ شئ وینډوز. کله چې تاسو وینډوز ته راغلئ، په وینډوز باندې به کلیک وکړئ او له هغې نه وروسته به را پیدا کړئ فونټس. په فونټس باندې به کلیک وکړئ او همدلته به څنګه کړئ، پیسټ به کړئ، کنټرول وي یا پیسټ. کله چې دلته پیسټ کړل، نو بیا به ورډ ته راشئ، هغه فونټونه به ټول تاسو دلته راشي. دوستانو، زه دلته اوس لرم، دلته به کنټرول وي کړئ چې زه یې خپله لرم. اوس ماته وایي چې دغه فونټونه چې کوم دي دا وي تاسو سره شته دي، غواړئ چې ریپلیس یې کړي. زه ورته وایم چې یس، دا به ماته ټول ریپلیس شي. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې ریپلیس یې کړئ. نو کله چې تاسو بیرته خپل دغه پاور پوینټ ته یا خپله دغه ورډ ته لاړ شئ، نو هغلته کولی شئ چې د ټول نه استفاده تاسو وکوئ. دلته وګورئ، اوس دغه چې دا لیکل شوی ده پښتو سټنډرډ فونټونه. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به راشئ، وبګورئ چې آیا نور فونټونه کار کوي که نه. بله کوي. وګورئ، هر نوع فونټ چې تاسو وغواړئ دلته کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ. دا ټول سټنډرډ فونټونه دي. نو دوستانو،
په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. موږ غواړو چې خپلو افغانانو مسلمانانو ورونو ته خدمت وکړو. نو مننه. خدای دې تاسو ته ټولو ته اجر درکړي. الله مو مل شه.